جذري معادلات کچېرې متحول تر جذر لاندې وو دغه ډول معادلات ته موږ تاسو ته وایو جذري معادلې کېدای شي متحول تر مربع جذر لاندې وي کېدای شي تر درېیمې درجې جذر لاندې تر څلورم تر n اوم هره درجه چې وي د دې ډول معادلاتو حل څنګه کولی شي پیدا کړي دا ډېره زیاته اسانه طریقه لري لومړی پړاو باید جذر د مساوات یوې خواته یوازې متوجه شولې تاسې د جذري معادلاتو د حل لپاره لومړنی کار چې کوئ هغه څه دی جذر باید د مساوات یوې خواته یوازې وساتي دوهم پړاو اطراف د مساواتو د جذر د درجې په توان لوړ کړي یعنې که مثال جذر مربع و تاسې د مساواتو دواړې خواوې مربع کړي چې جذر له منځه ولاړ شي که چیرې د جذر درجه درې وه تاسې د مساواتو دواړې خواوې په توان د درې رفع کړي چې جذر له منځه ولاړ شي په مجموعي توګه که چیرې د جذر درجه n وي تاسې د مساواتو دواړې خواوې په n توان رفع کړي تر څو چې جذر له منځه ولاړ شي دوه پړاوونه څه شول لومړی جذر یوازې کړي دوهم اطراف په داسې توان رفع کړي چې جذر له منځه ولاړ شي درېیم تاسو ته یا لومړۍ درجه یا دوهمه درجه معادله جوړېږي د جذر نه پرته هغه معادله به حل کړي چې کله مو معادله حل کړه دا خبره په یاد وساتئ آخري جوابونه به بېرته په لومړنۍ معادلې کې امتحانوئ دلیل یې څه دی چې زه باید جوابونه بېرته په لومړنۍ معادلې کې امتحان کړم په دې خاطر چې موږ تاسې دا د معادلې حالت د جذري څخه پولینومي ته بدلوو بیا حلونه د پولینومي څخه لاسته راوړو بیا د دې تضمین نشو کولی چې دا به په هغه جذري والا کې صرف ښیي کولی شي نو په دغه خاطر باندې کله چې مو جوابونه پیدا کړه حتمي امتحان کول وکړي زه یو دوه نمونه مثالونه تاسو ته کاروم تاسو دې خبرې ته دقت وکړئ فرض وکړئ داسې یو معادله ولرو 2x جمع 15 مساوي په 9 دې ته جذري معادله ویلی شي متحول تر جذر لاندې دی دا جذري معادله ده اوس د دې جذر درجه ده 2 زه اول پړاو څه جذر د مساوات یوې خواته یوازې تیار دغه پړاو اجرا شوی دی دوهم پړاو اطراف په داسې توان رفع کړي چې جذر له منځه ولاړ شي نو زه اطراف په کوم توان رفع کوم داسې لیکم دواړې خواوې په توان د 2 رفع کوم نو دا طرف به هم 2x جمع 15 دا به هم په توان د 2 ونیسي او دا بل طرف 2 دا هم په توان د 2 اوس دا 2 د دې جذر سره خلاص څه شي پاتې 2x جمع 15 مساوي په 9 وایي کله چې ما جذر له منځه بیوئ څه ډول معادله لاسته راغله لومړۍ درجه اوس زه حل په دې کې پیدا کوم مګر زه د دې تضمین نشم کولی چې د هغه حل د ده دپاره صحیح دی که نه متوجه وئ زما خبرې ته ما تاسو ته چې کله جذر له منځه ولاړ شي پولینومي معادله جوړېږي دا پولینومي معادله ده نو زه حل په دې کې پیدا کوم او بیا وایم چې دا د ده حل دی نو ته چې حل پیدا کوې او بیا د ده دپاره یې بیانوې نو مخکې تر دې چې ورته وایي د ده حل دی بعد صرف دا وضع کړي چې څه کوي که نه کوي اوس راته وایي دا حل څنګه کوي هغه اسانه دی 15 دې طرف ته را انتقال کړي 2x مساوي په 9 منفي 15 څلور اطراف د معادلې و تقسیم پر 2 کړئ 2x تقسیم پر 2 x څلور تقسیم پر 2 2 آیا دا حل د دې معادلې دی بالکل د ده خو دی هېڅ شک نشته په دې آیا دا حل د لومړنۍ معادلې دی که نه د دې لپاره باید دا کار دا باید یې په اوازه کې امتحان یې کړي 22 دلته اوازه کړي 2 ضربې 22 څلور څلوېښت 9 څلوېښت جذر یې ولئ صدق یې وکړئ اوس ورته دا د جذري معادلې حل دی دا جذري معادله دومره اسانه ده زه اوس یو بل مثال درته کاروم تاسو دې مثال درته ویلو کې یو دوه پړاو دی دلته کار کړم بیا به افاته مخته ولاړ شو فرض وکړئ ولرو 2x منفي 15 جمع x مساوي په 4 جذر 2x منفي 15 جمع x مساوي په 4 دې ته جذري معادله ویلی شي متحول جذر لاندې دی دې ته جذري معادله ویلی شي راته وایاست لومړی پړاو جذر باید یوازې وي صحیح ده و جذر د مساوات یوې خواته یوازې نه دی نو لومړی پړاو به ته دا اجرا کړي هر څه چې ورسره یې هغه به انتقال کړي نو دا به جوړ شي جذر 2x منفي 15 دا آفت واړوي دا برعکس 4 منفي دا یې لومړی پړاو
صحیح ده که دوه جذرونه ولري بیا څنګه کېدله اسانه خبره ده که دوه جذرونه ولري یو لا یوه دانه جذر یوازې کوي چې اطراف مو مربع یا مکعب دی هغه له منځه ولاړې بیا وروسته دوهم جذر یوازې کوي که جذرونو تعداد زیاتېدی یو جذر د مساواتو یوه طرف ته یوازې پرېږدئ اطراف د ده په درجې توان رفع کوئ تر څو چې جذرونه په ترتیب سره له منځه ولاړ شي یوه دانه چې خبره اسانه ده اوس اطراف په کوم توان رفع کوم په توان د دوه اطراف په توان د دوه رفع کوم دا طرف هم په توان د دوه راځي جذر دوه اکس منفي پنځه کل توان دوه او هغه بل طرف څلور منفي اکس کل توان دوه دا مو د دې سره اختصار کوي دوه اکس منفي پنځه دې بل ته انکشاف ورکړي شپاړس منفي اته اکس مثبت اکس مربع کله چې جذر له منځه ولاړې مخکې معادله جوړه شوه پولینومي لومړۍ درجه اوس معادله جوړه شوه پولینومي دوهمه درجه هر ډول معادله کېدای شي جوړه شي خو پولینومي معادلې جوړېږي بیا تاسو دا معادله حلوئ اوس چې زه دا معادله حل کړم دا حلونه د دې په لاس راځي دا دواړه دې خواته انتقال کوي هلته څه شی لرو اکس مربع منفي دا چې دې طرف ته راشي منفي دوه اکس دا یې منفي لس اکس او منفي پنځه چې دې طرف ته راشي مثبت پنځه د شپاړس سره یوویشت مساوي په ګورئ دا موږ هاخواته انتقال کړو دې طرف ته مساوي صفر پاته دی بیا ته دې طرف ته ولیکې مساوي صفر یا دې طرف ته ولیکې دا څه خبره ده پام ورته دا دومره درجه معادله نو اوس تاسو زده د محمد بن موسی په فورمولې حلوای شئ خو دغه اسانه په تجزیه حل کېږي دا ګورئ دوه عددونه مو پیدا کړه کوم دوه عددونه منفي درې او منفي اووه چې ضرب یې کوي مثبت یوویشت چې جمع یې کوي منفي لس نو دا په دغه دوه قوسو تجزیه کېږي اکس منفي درې او اکس منفي اووه مساوي په صفر ما تاسو ویل که په تجزیه حل کېدی په تجزیه حل کړي ځکه هغه ډېر اسانه راځي اوس هر قوس جدا جدا مساوي صفر دا چې مساوي صفر کړي اکس مساوي مثبت درې دا چې مساوي په صفر کړي اکس منفي اووه مساوي صفر منفي اووه چې بل طرف ته راشي اکس مساوي مثبت اووه دا دواړه حلونه د دې معادلې کې د دې کوټې په دې کې هېڅ مشکل نشته اما دا دواړه حلونه د جذري معادلې دي که نه باید ته دا وضع کړې دلیل یې دا ولې وضع کوم دا یم یعنې ولې دا حلونه زه باید په دوی شکمن اوسم ځکه دا حلونه تا د معادلې بڼه بدله کړې وه لاسته دې راوړې وه نو دا معلومه نه ده چې دوی څه کوي که نه کوي اوس راځم دواړه په دې معادلې کې وضع کوم اول به راسم درې به وضع کوم دغه اصلي معادله وه که نه دا معادله اصلي معادله وه اوس راسي درې وضع کوي دوه درې شپږ شپږ منفي پنځه یو دلته هم د اکس پر ځای درې نو یو او درې څلور دې صدق وکړئ دا د جذري دپاره حل دی دې بل ته راسي اووه دوه اووه څوارلس منفي پنځه نهه د نهه جذر څونه درې هغه درې د دغه اووه سره وایي کله چې مو دلته د اکس پر ځای اووه وضع کوي دلته هم د اکس پر ځای اووه راځي نو هغه څو راغله لس دې بل طرف ته څو دی وموندل چې ځینې وخت حل پیدا کوو په اصلي معادله کې صدق نه کوي په دغه خاطر امتحانول یې حتمي وي نو زه څه ورته دې په کار ونه کوي نو د حل صرف د هغې معادلې دپاره څه شي لیکم د حل صرف یوازې درې دې معادلې یو حل درلودی دا و جذري معادله تو ستاسو دغه متن وګورئ د دې جملې په مطلب اوسولئ ما په کتاب کې ورته لیکلي یو خو دا دی چې تر جذر لاندې وي هغه ته څه وایو جذري د جذري د حل لپاره لومړۍ درجه او یا دوهمه درجه معادلاتو باندې بدلو د دې جملې په مطلب اوسولئ چې کله تاسو دا جذر له منځه وړي لومړۍ درجه یا دوهمه درجه معادله لاسته راځي دا چې الله ته مستقصري به لاسته راځي درېیمه درجه خو ډېر بدار حالات سره مخامخ کېږي لاسته راغلي قیمتونه چې کله معادله حل کړه لاسته راغلي قیمتونه په معادله کې امتحانوو دا و د جذري معادلاتو په اړه